د نن ورځې دوه تازه او د پرمختګ خبرونه. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات هم دلته وګورئ. برېښنا شرکت په 13 میاشتو کې 4.8 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي. د برېښنا شرکت مثلاً په تیرو 13 میاشتو کې 4.8 میلیارده افغانۍ عواید راټول کړي دي. دغه شرکت مثلاً وایي چې د مخابراتو او معلوماتو تکنالوژي وزارت په همکارۍ د اس برېښنا په نوم نوی سیستم جوړ کړی چې مشتریانو ته یې د بیلونو په تحویلولو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دې شرکت مثلاً وایي چې د ټول هیواد په کچه 1.6 مترونه یې په خپلو مشتریانو ویشلي دي. دوی زیاتوي چې هڅه کوي هیوادوالو ته د برېښنا خدماتونو بهیر کولو لړۍ پراخه کړي. بلخوا هند د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړونې لپاره لنډمهاله کورسونه جوړوي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان ارندیم باګچي په یوه خبري کنفرانس کې ویلي، هندوستان د هندي تخنیکي او اقتصادي همکاریو پراختیا پروګرام له لارې د افغانستان په ګډون د نړۍ مخ پر ودې هیوادونو وګړو ته د ظرفیت لوړونې لنډمهاله کورسونه وړاندې کوي. د نوموړي په وینا په دې کورسونو کې د افغان وګړو په ګډون یو شمېر کسان په آنلاین ډول برخه اخلي او هندوستان ته سفر نه کوي. باګچي زیاتوي، په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو په اړه د هندوستان په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان د څرګندونې په ټولنیزو رسنیو کې د هغه خپور شوي مکتوب په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې چې پکې لیکل شوي د افغانستان لپاره د هند سفارت په پام کې لري چې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د یو شمېر کارکوونکو لپاره آنلاین روزنیز پروګرام پیل کړي.